هند کرکټ بورډ د افغان پریمیر لیګ یا ای پی ایل د کوربتوب څخه انکار وکړ. سلام او وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی د افغان کرکټ بورډ هغه غوښتنه رد کړه چې د روان کال افغان پریمیر لیګ سیالیو لپاره هندوستان کوربتوب ټاکلی و. د هندوستان کرکټ بورډ چارواکو وویل چې موږ د افغان کرکټ بورډ دغه غوښتنه ځکه رد کړه چې موږ خپلې سوداګریزې سیالۍ یعنې آی پی ایل لرو او د دې په کېدو سره زموږ کورنی لیګ اغیزمن کېدلی شي. افغان کرکټ بورډ په پام کې لرله چې د ای پی ایل شل سوداګریو لپاره هند خپل کوربتوب وګرځي، خو هند په حیرانوونکي ډول د یادې غوښتنې انکار وکړ. اوس مهال هند یوازینی هیواد دی چې افغان لوبډلې سره د کرکټ په پرمختګ کې پراخه مرسته کوي. په دې لړۍ کې دوه غوره لوبغاړي هم افغان کرکټ بورډ ته د کوربتوب په ډول ورکړي او اوس مهال د کرکټ بورډ په غوښتنه د دریم لوبغاړي ورکولو ته هم هندوستان چمتووالی ښودلی دی. د افغان کرکټ بورډ چارواکو د تېرې مۍ میاشتې پر 14مه نیټه د یوې ناستې پر مهال له هندوستان کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه چې افغان پریمیر لیګ د کوربتوب به موږ په هندوستان کې وکړو، خو هندوستان ترې قطعاً انکار وکړ. د افغانستان پریمیر لیګ یا ای پی ایل لومړی پړاو تېر کال د اکتوبر په میاشت کې د عربي اماراتو په شارجې لوبغالي کې ترسره شو. 15 لوبډلې پکې برخه اخیستې وه او نړیوال بېلابېل لوبغاړي پکې ګډون کړی و چې اتلولي د بلخ لیجنډ لوبډلې وګټله. د یادونې وړ ده چې افغان پریمیر لیګ په پیل کې لومړی د لوبډلو د خرڅولو په لړۍ کې له ستونزو سره مخ شو چې پکې هیڅ افغان پانګوال برخه وانخیست او بیا یې د لوبغاړو د خرڅولو لړۍ هم له یو شمېر ستونزو سره مخ شوه. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.